السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ بیا بله تختې شروع کوو. څلورم نمبر تختې هغه وي د حرکاتو تختې چې ده، په دې کې به موږ دا زده کوو چې دا حرکت، دا ټکي چې وویل شي، د ټکي د نه وروستو د دې د ادا کولو طریقه څه وي، او حرکات څومره وي، او د دې د ویلو طریقه کار څه وي. نو دا یاد ساتئ بچو چې حرکات ټوټل چې دي هغه درې وي. بنیادي حرکات درې وي. یو وي زبر، یو وي زیر، یو وي پیش. زبر څنګه وي؟ لکه سړی چې لږه کږه شان لیکه راکاږي د ډیش په شکل کې، او هغه د حرف د پاسه وي، د ټکي د پاسه وي، نو هغې ته وایي زبر. بیا که اگر دغه د ټکي د لاندې وي، دغه شانتې یو شانتې بالکل د زبر په شانتې، لیکن د ټکي د لاندې، نو دا وي زیر. اور اگر د واو په شکل کې داسې موړاو غوندې شکل کې، ګول شکل کې شروع نه داسې یو حرکت موجود وي، نو هغې ته وایي پیش. اور دا هم همیشه د ټکي د پاسه وي. نو راځئ دې کې به مونږ د دې د زده کولو طریقه کار به دا وي چې په دې کې به مونږ درې سټپ استعمالو، یعنی درې قدمه به مونږ دې کې داسې استعمالو چې په هغې کې به مونږ دا زده کوو. اولنی دا دی چې هغې کې به مونږ پهله ټولو نه پهله حرف ګورو چې حرف یعنی ټکی کم یو دی. مثلا دلته چې کوم اولنی دی، نو هغې کې ټکی چې دی دا دی، دا ټکی څه شی دی؟ دا دی الف. او د دې د پاسه چې کوم حرکت لګېدلی دی دا څه شی دی؟ نو مونږ به دا ګورو که اگر دا د ټکي د پاسه وي او داسې کږه غوندې لیکه وي سیده، ټیک ده، نو دا به بیا زبر وي. اور اگر دا د حرف د لاندې وي نو بیا به زیر وي. اور اگر دغه شانتې لیکن له پاسه وي لیکن داسې چې موړاو غوندې وي د هغې شکل، نو دا به بیا پیش وي. نو دا شو زبر، دا زیر شو، اور دا پیش شو. راځئ چې دا اوس ووایو. دا د دې تاسو ته چې ما دریم سټپ خو دریم سټپ دا دی چې د دې اواز به څنګه وي. یعنی حمزه دا دې ته الف ویلی شي، لیکن الف د پاسه چې کله زبر زیر پیش راشي نو دې ته بیا حمزه وي. نو حمزه او د پاسه زبر، حمزه زبر، اور دریم دغې اواز ا، حمزه زبر ا. بیا دې حمزه زیر ای، بیا دې حمزه پیش او، بیا د دې اواز ا ای او. همدغه د دې طریقه کار دی او آسان طریقه کار. دا به اوس موږ تر اخره پورې په ټولو ټکو کې دغه شانتې ویو. نو راځئ چې د اول نه ابتدا وکړو. حمزه زبر ا، حمزه زیر ای، حمزه پیش او، ا ای او. حمزه زبر ا، حمزه زیر ای، حمزه پیش او، ا ای او. او دویم نمبر چې کوم دی هغه دی ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، ها هی هو. ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، ها هی هو، ها هی هو. او د دې نه بعد دی عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، ع عی عو. او دې نه بعد د دې اواز چې دی اگر صرف اواز منګ ویو ع عی عو. دې نه بعد دی ح، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. دا عین اور ح چې دی د دې د ادا کولو اسانه طریقه دا ده چې کله تاسو دا ټکي وایئ نو کوشش کوئ چې د دې اواز تاسو د مرۍ د میز نه وایئ، او د مرۍ د میز نه دا اسانې طریقې سره ادا کیږي. ع عی عو، بیا ح حی حو. او دې نه بعد چې کوم دی هغه دی غین. نو دا د مرۍ د له پاسه حصې نه ادا کیږي، کومه حصه چې خولې ته نږدې وي د دې نه دا ادا کیږي. نو دا به موږ ویو غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. غین زبر غا،
गैन ज़ेर गी, गैन पेश गो, गा गी गु, गा गी गु। और देना बाद च कम दे अगर दे खा नो खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू, खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू, खा खी खू, खा खी खू। और देना बाद दे काफ नो काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, का की को, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, का की को, का की को। द्वेम नंबर दा च कम दे दादी काफ नो काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, का की को, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, का के को, का के को। तेना बाद च कम दे गदी शीन जीम, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जो, जा जे जो, जा जे जो। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जो, जा जी जो, जा जी जो। और देना बाद दी शीन, शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पे शो, शा शी शू, शा शी शू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पे शो, शा शी शो, शा शी शू। दादी शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पे शो, शा शी शो. اوس به موږ ویو دا مخکنی شین نباتی یا زبر یا زیر یا پیش یو یا یه یو یا زبر یا زیر یا پیش یو یا یه یو یا یه یو. بلدی ضاد، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، ضا ضی ضو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، ضا ضی ضو. और देना बाद लाम, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लो, ला ली लो, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लो, ला ली लो, ला ली लो. بعدين نون، نون زبر نا، نون زير ني، نون पेश नो, ना नी नो, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नो, ना नी नो, ना नी नो, ना नी नो. और तीन आबादी रा, रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रो, रा री रो, रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रो, रा री रो, रा री रो. देना बाद त्वा, त्वा ज़बर त्वा, त्वा ज़ेर तोय, त्वा पेश तो, त्वा तोय तो, त्वा ज़बर त्वा, त्वा ज़ेर तोय, त्वा पेश तो, त्वा तोय तो, त्वा तोय तो. بعدين بعد दाल नो दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दो, दा दी दो,
दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दो, दा दी दो, दा दी दो. Yana بعد تا تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو تا ती तू. और देना बाद दे स्वाद स्वाद ज़बर स्वा स्वाद ज़ेर सी स्वाद पेश सो स्वा सी सो स्वाद ज़बर स्वा स्वाद ज़ेर सी स्वाद पेश सो स्वा सी सो स्वा सी सो सीन ज़बर सा सीन ज़ेर सी सीन पेश सो सा सी सो सीन ज़बर सा सीन ज़ेर सी सीन पेश सो सा सी सो सीन ज़बर सा सीन ज़ेर सी सीन पेश सो सा सी सो सा सी सो. और देना बाद जा ज़बर जा ज़ेर जी जा पेश जू जा जी जू जा ज़बर जा ज़ेर जी जा पेश जू जा जी जू जा जी जू. ज़ा ज़बर ज़ा ज़ेर ज़ी ज़ा पेश ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू ज़ा ज़बर ज़ा ज़ेर ज़ी ज़ा पेश ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू. और देना बाद ज़ाल ज़ाल ज़बर ज़ाल ज़ेर ज़ी ज़ाल पेश ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू ज़ाल ज़बर ज़ाल ज़ेर ज़ी ज़ाल पेश ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू. देना बाद सा ज़बर सा ज़ेर सी सा पेश ज़ू सा सी ज़ू सा ज़बर सा ज़ेर सी सा पेश ज़ू सा सी ज़ू सा सी ज़ू. और देना बाद फा फा ज़बर फा ज़ेर फी फा पेश फू फा फी फू फा ज़बर फा ज़ेर फी फा पेश फू फा फी फू फा फी फू. देना बाद वाव ज़बर वाव ज़ेर वी वाव पेश वो वा वी वो वाव ज़बर वाव ज़ेर वी वाव पेश वो वा वी वो वा वी वो. देना बाद बा ज़बर बा ज़ेर बी बा पेश बो बा बी बो बा ज़बर बा ज़ेर बी बा पेश बो बा बी बो बा बी बो. और आखिरी दे मीम ज़बर मीम ज़ेर मी और मीम पेश मो मा मी मो मीम ज़बर मीम ज़ेर मी मीम पेश मो मा मी मो मा मी मो. उस बमन कोशिश को چې دا حروف منګه صرف د دې आवाज ویو چې د دې د ویلو आवाज طریقه سره ا ای او ها هی هو ع عی عو ع عی عو ح حی حو غا غی غو خا خی خو قا قی قو کا کی کو. तीन बाद जा जी जू जा जी जू शा शी शू या यी यू ضا ضي ضو ला ली लू ना नी
نو را ری رو طا طي طو دا دی دو تا تی تو صا صي صو سا سي سو زا زي زو ضا ضي ضو ذا ذي ذو ثا ثي ثو فا في فو وا وي وو با بي بو ما می مو. دا و زمونږه نننی سبق اور انشاءالله په بل کلاس کې به مونږه ویو د دې نه مخکنی دا اخیری و با بی بو او دا و ما می مو. دا و تر دې ځایه پورې زمونږه څلورمه تختې اور انشاءالله بل کلاس کې به مونږه پنځم نمبر تختې شروع کو. هغې پورې مونږه خپلو ګرانو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.